بسم الله الرحمن الرحیم. نن وایو چې مونږ څنګه کولای شو چې یوزبي یا میموري یا هارد ډیسک مونږ د چی شي لارې د CMD لارې فارمټ کو. ډیره زیاته اسانه طریقه ده او دا د رن کمانډ نه کیږي که چېرته تاسو سره دغه وي مطلب هر یو وینډوز وي ستونزه نه لري. دا CMD پکې شته دی نو تاسو رن از ایڈمنسټریټر واخلئ یا داسې یو کار وکړئ چې وینډوز پلس آر او دلته ورته ولیکئ چې ډیسک پارت انټر یې کړه. وګوره دا خپل رن از ایڈمنسټریټر کیږي. ښه اوس راشئ دلته ورته ولیکئ چې لیسټ ډیسک بیا ورته ولیکئ سلیکټ ډیسک 1 انټر یې کړه. بیا ورته چې ولیکئ کلین انټر یې کړئ. بیا چې ولیکئ بیا ورته ولیکئ چې کریټ partition primary enter یې کړه. بیا به څنګه وکړئ بیا به select partition 1 ستونزه خو نشته انټر یې کړئ. بیا به د دې نه پس به تاسو ورته ولیکئ چې active د دې نه به چې ورته ولیکئ فارمټ FS مساوي څه شي ورته ولیکئ چې NTFS یا تاسو ورته ولیکئ چې FAT32 یعنی FAT32. بیا چې دا NTFS تاسو ورته ولیکل نو بیا به دلته کویک ورته ولیکئ کویک انټر یې کړئ. نو دا چې 100% ته ورسېد اوس ګوره ښه نو کومه تاسو دغه شارټکټ ولیدئ چې په دغه کې وي یوزبي کې نو ګوره هغه اوس فارمټ شوي. ګوره دا 100 پورې رسېږي انشاءالله سکسسفولي کې نو بیا به ګوره وشو که نه. نو دا تاسو د دې ځای نه به داسې وځئ په اگزیټ باندې به وځئ ښه اگزیټ شه او دې ځای نه اگزیټ بس. اوس راشئ وګورئ تاسو هغه یوزبي چېرته وه دا ده دې ځای نه به یې خلاصوئ کوشش وکړئ ښه ومولیده که نه نو دا څنګه ده دا صفا شوه که نه هغه شارټکټ یې ختم شوي که نه. بس زه به دا ویډیو بس کړم.